و سابق خوبتر بود تا حال دمی وقتا یک ذره وضعیتش خوب نیست. خراب شده. خراب است بله. چرا خراب شده؟ علتش چی شده میتونه؟ چی نظر داری؟ علتش اینمی است که طالبات انتحاری میکنن. تمام روز اینمی دوزی است. چی فکر میکنن که آیا امی طالبان یا مخالفین دولت افغانستان به شهر کابل نزدیک شده میرن یا چطور؟ به شهر کابل خود طالبان مخالفین خود نزدیک خواهد در منطقه در مقابل اونا جلوگیری بس چیز میشه، جلوگیری به خاطر پیش آمدشون میشه، نمیگذارنشان که چه وقت هیچ امکان هم نداره. دیده نمیشن. به شهر کابل دیده نمیشن، دور هستن مگم نه سابق عکس العمل خود نشان میتن شهر کابل. نظر شخصی من خود چیزی کده تا فعلا نمیتونم نزدیک است. مثلا میدان شاه مثال برای قندار ما آزاد رفتن نمیتونم. هستن در منطقه وردک میدان شاه یعنی نظر به سابق نزدیکتر شدن. نزدیکتر هستن ولی د کابل خلک په دې اساس نه ډاري، خو یو مشکل دا دی چې بعضې انتحاریان چې دي هغه دي طالبان دي، هغه په یو مخصوصه توګه راځي داخل ته، هغې ته سړی څه نشي ویلی، د هغې نه هر څوک ترس لري، حتی شاید موږ هم ترس ولرو ځکه چې هغه یو تصادفاً یو شکل لري چې کله امکان لري او کله امکان نه لري چې هغه یو انفجار کیږي. خو داسې خصوصا د کابل په مرکز کې او تقریبا اطراف کې داسې شدیات د خبرې نشته، او په اطراف کې هغه ټول ته معلوم دی، د افغانستان خلکو ته ټول ته معلوم دی چې په اطراف کې زیاتره سیمو کې دی شته دي او خپل فعالیتونه لري او تر اوسه پورې هم فعالیتونه شته.